مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل معرف القرآن کې لیکلی دي چې دا سنت دی چې اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل، دا مګر رحمان صرف د الله سره دی. نو بسم الله د الله په نامه، ولی الله خپل هم اسم اعظم دی. مفتی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. اما بعد، د لمانځه ترجمه په سلسله کې دا دوهمه حصه ده. د ثنا ترجمه مو وکړل، کوشش وکړئ دا ترجمه به ازده کړئ. د اکثرو ازده ده، بعضو به نه ازده یې کړئ. دا د بیانو مقصد صرف دا نه دی چې خلک بیان واوري او ښه بیانو یا داسې بیانو مخته ځه، بلکې انسان باید چې مسلمان باید چې ازده یې کړي. چې زده کې نو علما وایي دا ستا لمونځ خونداره جوړېږي. دا د لمانځه ترجمه هم د هغه مقصد دی. نو د ثنا چې موږ سبحانک اللهم ورته وایو، د هغه ترجمه خو وسوله، او اوس به نو ترجمه وکړو د اعوذ بالله او د بسم الله. ثنا چې څوک وایي اعوذ بالله او بسم الله شروع کېږي، بیا نو دی الحمدلله وایي. نو الحمدلله در مخه اعوذ بالله او بسم الله چې ده مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل معرف القرآن کې لیکلی دي چې دا سنت دی چې اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل، دا سنت دی د سوره فاتحه در مخه. او بیا د فتاوا په کتابو کې راغلی چې د هغه بعد بسم الله ویل د سورت در مخه دا مستحب دی، او په سر کې اعوذ بالله بسم الله ویل دا سنت دی. اوس به نو راسو اعوذ بالله ته. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې وایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وایي ته چې قرآن شروع کوې د الله څخه پناه وغواړه د دغه شیطان چې شیطان څخه خدای وساتي. نو اوس په دې کې علما وایي چې دا هم سنت دی چې دا اعوذ بالله ویل بعضو مستحب لیکلی دی، مګر واجب نه دی چې قرآن شروع کوې. نو د اعوذ بالله په باره کې حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه ډېر ښه خبره لیکلې ده، او ده به نقل کړې ده د ملا علی قاري صاحب چې د مشهور تفسیرو د ملا علی قاري رحمت الله مشهور تفسیرو روح المانی، په هغه کې دا خبره لیکلې ده. اعوذ بالله زما ډېره خوښه شوله. هغه دا لیکلي چې وایي دا شیطان چې دی دا داسې دی الواقف علی الباب، وایي د خدای یعنی د الله او د ستا په مابینس کې چې دروازه ده د هغه په مابینس کې دی واقف علی الباب، دی پر هغه دروازه باندې ولاړ دی، دی ته نه پرېږدي چې ته و خدای ته و الله په خپل مابینس کې مینه پیدا کړي. نو ته چې د اعوذ بالله وایې دا ملا علی قاري رحمت الله لیکلی دی، وایي ته چې د اعوذ بالله وایې چې اعوذ، اوس په ترجمه وایم اعوذ زه پناه غواړم بالله د الله پناه غواړم من الشیطان د شیطان رجیم چې رجیم دی مردود دی د شیطان د جنت رایستل سوی و مردود دی د الله د رحمت څخه لیرې دی مردود دی. دغه معنا د مردود معنا چې پریوال سوی. نو اوس وایي دا شیطان چې دی دا واقف علی الباب که کلب واقف علی الباب، وایي دا هغه سپی دی چې پر دروازه ولاړ یې او څوک نه پرېږدي غاپ یې. نو اوس موږ په دنیا کې هم لیدلی دی چې یو سپی غاپ یې، موږ د نځوم بیریږو او بیا نه به پوهېږو چې څه ورته ووایو. نو دا مالک یې راسي دا د سپی، نو یو دوه خبر ورته وکړي، وایي کوډ ورډس داسې لفظونه چې هغه موږ نه به پوهېږو، دی و دا مالک سره پوهېږي، هغه ورته وایي بالا دی چپ کړي. وایي نو ملا علی قاري وایي د دنیا سپی موږ مقابله نسو سره کولی، دا خو بیخي غټ سپی دی د شیطان، د دې سره مقابله ته نسې کولی. نو ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې ای الله ما بچ که، ای الله ما په خپل پناه کې راوله، د دغه شیطان څخه مې وساته. نو ولې چې سړی وظیفه شروع کوي، قرآن مجید وظیفه شروع کوي یا لمونځ شروع کوي، نو هغه د فاتحې در مخه اعوذ بالله وایي، نو ته نه غواړې، زه نه غواړم چې شیطان ما او تا خطا باسي،
چې شیطان ما ته د لمونځ خراب کړي نو موږ په سر کې لا وایو چې ای الله د دغه شیطان څخه مو وساتې. نو دغه د اعوذ بالله ترجمه ده او مولا علی قاری په خپل تفسیر کې ثواب دغه لیکلی دی چې یو خو د قرآن آیت دی فاذا قرأت القرآن چې قرآن شروع کوي اعوذ بالله وایه بیا نو ثواب دا دی وای دا سپی دی غاپي چې مقابله نسي ورسره کولی ته دی خدای ته په لاس ورکړه ته خدای څخه پناه وغواړه. او دوهم بیا دی بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره بسم الله چې ده د بسم الله دا قرآن مجید سوره نمل دا یو آیت دی. علما وایي د قرآن یو آیت دی بسم الله مستقل آیت نه دی بلکې صرف دغه آیت دی د سوره نمل کې. ولې په دې کې اختلاف دی چې دا مستقل هر وخت په هر صورت کې آیت دی که یوازې یپلا آیت دی. نو علما وایي معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وایي دا یپلا ویل کېږي په سوره نمل کې چې بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نو د بسم الله د نازلېدو در مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کار د الله په نامه شروع کوي. اللهم باسمک ای الله ستا په مبارک نامه باندې. مګر دغه امت دا اچا ته نه ورکول سوی دغه امت دغه بسم الله الرحمن الرحیم ورکول سو. او امام قرطبی رحمت الله علیه وایي چې په حدیث کې دا راغلی چې هر کار کوي په بسم الله کې کوي. مفهوم دا دی چې دروازه تړي په بسم الله، دروازه خلاصوي په بسم الله، څراغ لګوي په بسم الله، څراغ مړ کوي په بسم الله، هر کار په بسم الله کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هر هغه کار چې به بسم الله په هغه کې برکت نسته ول په هغه کې برکت نسته هغه کار نامکمل یې. نو بسم الله ویل په بسم الله چې بسم الله نازل اسوله بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه باسمک اللهم پریشول بلکې بسم الله پارشي کوله. او دا څه چې مشرکین و دی چې به یو کار شروع کوي د خپل بوتانو نومان بیا اخیستل. اوس هم داسې ستا چې د خپل بوتانو نومان اخی نو موږ ته دغه الله سبحانه وتعالی دغه بسم الله راکړه چې هر کار شروع کوي په بسم الله شروع کو. صرف اعوذ بالله د وظیفې دپاره ده چې وظیفه کوي لمونځ کې الحمدلله وای دا هغه در مخه مګر د هغه علاوه بسم الله راغلی ده. نو په بسم الله په دې کې په سر کې لیکلي چې عشره او هغه پټ دي نه معلومیږي په عربي ګرامر کې دي چې زه شروع کوم د الله په نامه بسم الله الرحمن الرحیم چې رحمان دی چې رحیم دی. ګوره په رحمان او رحیم کې فرق دا دی رحمان چې دی هغه د ټولو جهان د پاره د انسانانو د حیوانانو د ټولو د پاره مګر رحیم چې دی هغه خاص دی. کله رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تعالی ویلي چې وبالمؤمنین رعوف الرحیم چې رسول صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو سره رحیم. نو رحمان صرف د الله د پاره استعمال کیږي بل د چا د پاره نه استعمال کیږي. کله الله چې صرف د الله د پاره استعمال کیږي دغه سي الرحمن علما وایي چې دغه صرف د الله سره پاره استعمالیږي. په دغه که د یو چا نوم عبدالرحمن یې نو هغه نیم ویل ګناه ده چې مازې رحمان ورته وایه. او زما نوم عبدالهادي دی هادي هم د الله نوم دی مګر که نیم ووایه ګناه نه لري. ښه نه دی چې ووایه مګر که نیم ووایه بیا هم ګناه نه لري بیا هم ګناه نه لري. مګر عبدالرحمن که صرف رحمان ووایه نو په دې کې بیا ګناه لري مګر که صرف رحیم ووایه په هغه کې ګناه نه لري. ولې رحمان دا صرف د الله سره دی. رحیم په انسانو کې هم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپل رحیم مګر رحمان صرف د الله سره دی. نو بسم الله د الله په نامه. ولی الله خپل هم اسم اعظم دی. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی په خپل تفسیر کې چې الله ویل دا په دعا کې الله ای الله وای دا خپل اسم اعظم دی. نو بیا الرحمن مې درته ویل چې رحم کوونکی والا رحیم دغه دواړه فرق ما درته ویل. رحمان د ټولو د پاره رحیم مخصوص یې. بسم الله الرحمن الرحیم. نو الله سبحانه وتعالی چې موږ ته ښایسته لمونځ توفیق راکړي چې په اعوذ بالله و بسم الله بیا به ان شاء الله په بل ویډیو کې د سوره فاتحه دغه شروع کو تفسیر شروع کو دغه معنی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.